واخله 65 59 یونایټډ سټیټ اف امریکا ایمرسن شوټ امریکا یو دانه سړی ورته راسي وای خوش خبری وای کیا ہے وای ماما بھی راضی مامی بھی راضی وای ګوري وای انکار وطنا تروري د من وطنا موري د من د زړه ټکوري د من د سترګو توري د من د خدای په امان دي درنو خوږو ملګرو موږ سره په درانده چوپال کې اوسېږئ خو غلط یې نه کوو ما خو شوق ده که دا د دوه کړي دي دا وګوره ورونه دوه ونه کوي ولې ښه یوه صحیح ده که نه دوه ولې کوي خو لکه یوه صحیح نه وي 50 ولایته دي او ټول مې کتلي دي 50 ولایته ټول دي کتلي او څو ولسوالیګانې دي 40 به ولسوالیګانې مې 50 ولایته دي 40 ولسوالیګانې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د ښایسته ننګرهار اړوند د خیوې ولسوالۍ د عدلخیلو ساحه ده دلته روانو او نواب خان راښکته شوی دلته زه لږ شاندې سیاحت کومه دغه ملګري م تېرېدل بس دوی م راته ودرېدل نو اول همدغه ملګري سره شروع کومه خبرې سره کومه نو بیا به نواب خان ته ورځو نواب خان اجازه خو دې سره دوه خبرې کومه شکر د خدای فضل ده اجازه ده دې سره دوه خبرې کوو صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مې صلاح الدین تنها دی د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ فلحال د بېسود ولسوالۍ د للمې کلي اوسېدونکی یم او د نواب خان ډېر زیات مینوال وم ومې لیده نو په خاطر د دې دته راتاو شوم ښه ډېر ښه دا ټول ادرس دې ورکړو یو د تذکري شمېره درنه پاتې شوه نو تذکري شماره که چا وغوښتله بیا به یې ورته ورکړو انشاءالله بس دې به هم کوشش کوو چې ورته ورکړو خو نواب خان هم ډېر زیات د ده مینوال او د ده په خاطر راتاو شوي اوس هم ده سره میولانان دي په ما زما میولانان څونه پوښتنه وکړه چې چا ده که ته شوي یاستې ما ده که تا ته مخکې ویلې وای نواب خان ته نواب خان یې نه دی یاد کړی وای د نواب خان ملګري ته که ته شویم یعنې ما ښیي دا خیر دی ما غوږ نه هم دغه شیان راغلي صحیح دی دا پوهېږي جلسلک ورته کې چی ورته وي ګلسلک د دې یو ساحه ده ګلسلک داسې دی چې زه یم چې ثاني جنت دی نو لکه موږ هم ګلسر ساتلی و ګلسر نه ګلسلک یو ساحه ده غرونو منځ کې ده او دومره ښایسته هوا یې ده دومره ښایسته سیند پکې بهیږي هلته به تلي وو که نه ځو که نه خو چې دا هم بوځي که نه دا اوس ولې به نه به موږ به نواب خان ضرور به وو هلته خو ډېره ښایسته ساحه ده ښې منظرې دي نو دغه منظرې به ته ګورې انشاءالله د خو ویل سپین جومات ته ځو او جومات سپین جومات خو دلته دی خو دومره زیات څه وایي د دې خبره خو یو ځل واوره وایي سپین جومات ته ځو او جومات خړ واین سړي هم خړ اودسونه به یې نه وکړې اودسونه به یې نه وکړې ښه داسې کړي نو تکه توره اوښته اوبه توکې تورې وې لکه د پاکستان شودې هغه بس داسې ده که نه اوس مذاق دی ورپکې هغه موږ هلته کونړ په یو دوه ولسوالۍ کې ګوجر اوسېږي هغوی پرې مخونه وینځلي دي دا ځکه تورې دي اوبه دا شکر د ما نه دي لمبلي اوس به زه هم ګوجر وم ته پوهېږي ما ته وایي چې تا خو راته ویل چې زه سپین جومات ته دې بیایم نو ځکه نه چې زه ورته وایم چې سپین جومات دی که نه خاندي ما ته ته ما غلط یې وایي کومه دی سپین جومات نو دلته سپین جومات خو یو نوم دی او ستا خوښ شو که خوښ دی نه شو او پل خو پکې شته ځای خو ښه ځای دی که نه نو خو ته به موږ سره چپې درې ولسوالۍ ته یو پیره ختمي ځي چپې درې ولسوالۍ هم ډېره ښه منظره او ښه ساحه ده انشاءالله دا پیره ځمه تاسې سره ځم زه به را سره صاحب سره نه ځم تاسې سره ځم نه مخلص صاحب به را سره چې زه نه یم مخلص صاحب نه خو بغیر خو بیا هغه منظره به ښه نه وي نو مخلص صاحب چې لا به ښایسته شي تاسې سره ځم دی به ما سره نه ځي دی به هم تاسې سره لاړ شي دا چې به بېرته ګډ شي صحیح دی صحیح ده بیا به چپکو ولسوالۍ ته لاړ شو چپکو چپه دره چپه دره یو شی دی که نه هغه نه پوهېږم چې یو کال وړاندې یو که شپږ میاشتې وړاندې هغه وړوکي اختر وروسته چې موږ راغلو دغه ځای کې مو خپرونه کوله هلته م همدغه کونړیان راسره وو تا هلته ما باندې انکار کړی و تا راته ویلي چې دیو سره ځم تا پرېږدم اوس دې بیا کونړیان پیدا کړل بیا دې زه هېر کړم خو دا مې ښه ځای ته بیایي که نه ولې ما بد ځای ته راوستی تاسې خو تا خو ویلې سپین جومات ته دې بیایم او هغه خړ ځای و څومره ښایسته ځای و ورور مې وایي ګوجرو لمبلي و چېرته لمبلي و پاس ځای کې وی لمبلي و هغه خړې اوبه یې وی راغلې وې ښه او دا پېژنې و
څه نومېږي دا خدای است. ښه ستا نوم مبارک زما نوم سمزي خان دی، نورستان ولایت دی، ما ولسوالي نورګرام کلی شام. ښه واما دې لیدلی واما لیدلی وه. هغه ځای څنګه دی؟ هغه ډېره ښکلی منطقه ګلڅله ښه دی که واما یاره ګوسله ښه دی. ګلڅله ښه دی که نه دواړه یو شی دي صرف لږ شانې مسافه ده پکې که نه اوس دی په جلال آباد کې اوسي. داسې نو ولې کې خو ماسکې لوادې نه ویلی. ښه دا عادت دی دا عادت نه دی عادت نه دی د چا بیا زده دی همداسې زده به وي. او زده مې دا آفرین د چپې ولسوالۍ دا ملامت نه ده که ولې خو د ښي ولسوالۍ نه ده. د ښي ولسوالۍ نه ده چپې د چپې دا ملامت نه ده دا چې دی د عادت دی یا زده دی بیا کوم داسې دې سټایل سره خوند کوي یا ده ته خوند ورکوي نه پوهېږو نو بس حمله کوي نو خو ده ته مې وکتلې شروع مې وکړه. څنګه دې وکړه څنګه دې وکړه یاره نوابه چې په ما سو ګران سي بیا همدقسې ورته همدقسې ورته کې نوابه دی وایي چې هغه چېرته اتره شاسته ده هغه قرهباغ بازار کې هغه اسکریم چې دی خوړو هغه د شلوت والا شی هغه شی چې دی خوړو هلته تلویزیون کې یو شی لګېدلی و هغه بل رقم د ژبې چې کوله هغه تا ته یاد دی هغه پنجابي وه که نه څه یې ویلې هغه چې و همغه سړی څه نومېده تا بله ورځ ویلې د هغه سړی ده کوم سړی؟ کویلا فلم یاد د کولا فلم کولا فلم کې یو دانه سړی ورته راسي وایي خوش خبري وایي کیا یې وایي ماما بھی راځي مامی بھی راځي وایي ګوري وایي انکار خبره بیا خرابه شوې وه و که نه ذاتي برق لاړ ګل څه مړ څه تلویزیون مړ څه بیا خفه شوې نه خوشحاله سوم ولې سپین ږیري سړي ته یې پیغله جلۍ ورکوله ښه کار دی که بد کار ده ولې بد کار دی خو بد کار ده دا پیغله جلۍ به ارمان نه لري نه سپین ږیری خو هغه شی ته جوړ سپین ږیري نه خو چې جوړ سوي سپین ږیري هم زړه کې یو ارمان لري که نه چې ښځه مې مړه شوه باید بله ښه ځوانه ښځه پیدا کړم باید چې سپین ږیري ته هم موږ لږ داسې یو څه ناڅه موقع به هغې ته نه ګناهګار شوې غوږونې ونیسه خو ګناهګار شوې سپین ږیري ته باید څنګه کونډه پیدا شي بیخي چې کوم قسمت و رسېدلی او خلاصه سوه خبره دا زلمیان به چی دا زلمیان به نو چی کی زلمیان دي و ښه دی اوس واده کړی دی که نه خو لکه چې نه وایه کړی دا زلمی هغه زلمی د ده په دې عمر کې 2 دي ودونه خدای دې 15 نور یې ورکړي 15 نورې نه کېږي څلور ښځو پورې موږ حق لرو چې ویې کړو په هغه صورت کې چې موږ حق ورکولی شو خو ورته که پیسې در سره یې ناقه یې وکړي که نه نه کېږي ناقه وایي کېږي خلک وایي نه کېږي هسې خبرې مه کوه دا ټوله دنیا دې بیا ګوري بیا به چې دا څومره غلطې خبرې کوي دی خو غلطې نه کوم خو شوق ده که دا د 2 کړي دي دا وګوره ورونه 2 ونه کوي ولې بیخي یوه صحیح ده که نه 2 ولې کوي ولې دې باندې څه شوي دي خو لکه یوه صحیح نه وي نه 2 صحیح دي ګرځن ای نه استاد خو یو هم نشته استاد ته به څنګه کوو زما دا چرګانې پیغلې سي بیا ښځه کومه دا چرګانې خدای پاک مردار خدای کړي مهربانه ده خدای دې ستا چرګانې مردارې کړي تاوده جوار ورته اچوه چې زر پیغلې شي ما یخ ورته اچول تاوده دا پیغله اچوم الله خیره هغه چی اچي دا وګوره دا ترونه نو به دا چی دی بسکوټ دا چی شی ته وګوره صحیح دا خو پاڼې دي که پاڼې نه دي پاڼې دي د ګلاب پاڼې دي دلته ګلاب کمه دی او د به کور نه جوب کې راوړي د به جب کې راوړي نواب خانه په افغانستان کې څو ولایتونه تا کتلي دي په افغانستان کې 50 ولایته دي او ټول مې کتلي دي 50 ولایت دي ټول دي کتلي او څو ولسوالۍ دي 40 به ولسوالۍ مې 50 ولایت دي 40 ولسوالۍ په ټول افغانستان کې او دا ټول دي کتلي دي کومه ولسوالۍ در باندې ګرانه ده د کابل ولسوالۍ په ما ګرانه کابل کې کوم ځای همدغه د کابل منځ ولې در باندې ګران دی دا ځای هلته یو چوک د اوبه ته بادېږي بس دې ته خوشحاله یې نو داسې قرهباغ کې هم ځایونه شته دی که نه داسې قرهباغ کې هم ځایونه شته دی خو د مونږ ځای دا خو را باندې ګران ده هغه خو مې د سترګو تور ده دا د زړه ټکور درته یادوم وایي دا جامد اخر هغه سندره خو راته ووایه که نه اخ جانان دی وطن
نور څنګه و د زړه ټکور یې زمونږ وطنه مور یې زمونږ ښه. دا ته ووایه یو ځل وطنه ترور یې د من وطنه مور یې د من د زړه ټکور یې د من د سترګو تور یې د من. واه 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 وطن سره دې مینه شته و وطن در باندې ګران دی و ښه د افغانستان نه علاوه نور کوم ملکونه در باندې خلک یي کوم ملک ته به ته لاړ شي چې مسلمانان ملکونه یي لکه کوم یو لکه مسلمانان ملکونه کم ځای کې دي سعودي ده مصر دی قطر دی سعودي مې نه خوښېږي ولې هلته یې هغه کافر سړی پرېښی و کوم یو ټرمپ مغه ډرم ده که چی ده ولې خو ملک دی نو راځي به ولې زمونږ مسلمانان نه مې خوښېږي زمونږ مسلمانان چې هغه ته ځي ولې هغه امریکې ته ځي خو امریکې ته خو ځي خو دا له مجبورۍ ځي که نه هغه له مستۍ ورغلی مستۍ نه دی ورغلی کیدای شي دلته راشي دا مسلمانان وګوري دا ماحول وګوري کیدای شي ایمان راوړي څوک ډرم دغه چی دی چې راوړلی خو سعودي عرب ته تللی و بهترینه ځای ته رایې نه وړ نو دلته دې تولنګو کې ایمان راوړي نه هلته خو کیدای شي ایمان راوړي کیدای شي ورته تبلیغ وشي ښې خبرې ورته وشي نو امید خو ته خدای مهربانه ده کیدای شي مسلمان بالکل او بله خبره دا ده چې سعودي ته هېڅکله هم بد مه وایه عربانو ته بد مه وایه ځکه چې زمونږ د خوږ پیغمبر علیه السلام هغه وطن دی هغه مسکن دی او پیغمبر علیه السلام خپله فرمایي چې عربانو پسې به بد نه وایي عوام پسې وایم عوام پسې جای مځکې پسې نه وایم نه ګوره هغه هم عربان دي او عربانو پسې بد ویل نه دي پکار ځکه اکثریت پیغمبران چې دي هغه ټول په عربانو کې راغلي دي او قرآن کریم چې هم لیکل شوی دی په عربۍ ژبه لیکل شوی دی لیکل شوی خو د خلک یې وران دي که نه هغه سابقه خلک خو نسته ده که نه اوسني خلک یې ما ښه هو که نه زه هغه به پرېږدو دا راته ووایه چې اوس کابل ته کله ځې دا مېلمانه هم راسره دي کابل ته به ځو د خیره و راځئ او موږ کره راځئ که کله نه به ځو په خیر اوس ځو څه وه اوس مېلمه پالنه به کې دي ملګرو ته انشاءالله خدای مهربانه ده او باټا دوی جای لري مالته به کابل ته تلې مېلمه پالنه به پتا یو کونړ ته تلو په ما به صحیح ده راځئ ته لږ صبر وکړه ته لږ وارخطا یې ډېر او ته لږ وکشه ښه دا چې هلته درغلې بیا چیپې خورې بیا هر شی چې دی وایي بسکوټ هم پې خورم زاولې هم پې خورم او مېز هم ورته راپټوم پټو مې درته ته د حرامو شی خورې نه د خپل حلالو نه یې راوړم د کور نه مې نو کور نه ښکاره راوړه د پلار په مخکې راوړه که نه ښکاره ورکې که پټ ښه دي ولې پټ ډېره مزه کي پټه مزه کوي و نو تا ته مزه څه معلومات وشوه داسې مزه کوي که زه دروغ یم دغه نه پوښتنه راپنجه که ادې وغورځوه لاندې نور سته ده نور سته دی او تذکره دې څه کړله هغه مې کور کې واچوله هغه څو برخې وه داسې 15 برخې نه وه ډېره نه وه ښه نو هغه کې چې نیولی وې دا سنوم دی کابل نه هغه اړه که نه درته وایي چې تذکره راته وښیه بیا چې تذکره دې ورته وښودله بیا یې څه ویلې درته بیا راته وخندلې اول مې ورته راویسته یو شونډک مې یوارې ورته راویسته بل شونډک مې بیا راویسته ذاتي ویلې بېرته کېده مې راباسه نوره وایي ستړی کېږي یو تذکره یې وده دی ښه داسې غوسه ډېره وه دا خو 15 یادوي زه یم چې 30 هم ډېره وه او دا به چې کله چا ورته چې تذکره راته وباسه دې چې به راایستل نو کس به نور ستړی شو اخبار دی چې بس دی زه نو اوس یې نوې کړې که نه اوس یې مې نوې کړې ده خو تر اوسه مې نه ده راوړې نواب خانه دی وایي چې که پیسې درته زه درکړم که نه د چې ډېرې پیسې درته درکړم ته به پرې څه وکړې ولې راکړې خو ملګری دی که نړیوال دی زه بوس پې اخلم بوس باندې چی کوې بیا زه مې کې غواګانو ته ورکوم پیسې چې درسره ډېرې نو په غواګانو څه کوې په بوس څه کوې ورکوم یې هغه نور بچان زېږوي خو ته به په دې څه وکړې هسې دا دومره پیسې درکوې داسې بمبار پیسې درکوې دومره ډېرې ډېرې نه غواړم څومره غواړې 10 روپۍ او 10 روپۍ نورې دېرش افغانۍ یار دېرش افغانۍ خو اوس درته درکوي دا نه اوس یې نه غواړم چې افغانستان ته لاړو بیا غواړم تی ځه څه به درکوم یو 50 نه غواړم نه زه درکوم ورته راشه ته یو سلګونه ورکړه ورته سلګونه راشه دلته راشه زه خیر ځم د دې یو عادت دا دی چې پیسې بیخي اخلي نه ښه ته تکړه شه پرې ووایه خله 50 راشه تل راشه دا یو 50 خو به اخلې نه دا نیم پنځګونه هم نه یو 50 نه اخلم زه تا ته خبر وکړم بیا مې هلته ابا وهي نه غواړم نه دا به اخلې نیم مفلس صاحب نه غواړم ورې که
بیا مې ابا ته به دې موږ پیغام پرېږدو چې دا موږ ته د بیا قور ته وایه یا قور دا نه وایي ځه دا مې دې دپاره وکړو درنو ملګرو چې د نواب خان یو خاصیت دا دی چې د هیڅ چا پیسې نه اخلي که څومره ورته پیسې اخلي یې ترې نه نه اخلم اوس چې ډېرې درکړي اخلي نه غواړم یو نیم پنځه ګونه هم نه غواړم نه غواړي نه نو بیا جولې په چی اخلي ځاولې مې هلته ډیران کې مې پیسې منډلې دي دې کوم ځای نه کړي وو بیا هلته کور کې مې هګۍ خرڅې کړي ښه نوابه زه یو خبره کوم ته لږ غلی شه صحیح دي درنو ملګرو د نواب خان یو خوی دا دی چې هیڅ کله هم په ملګري باندې دا سودا نه کوي که در سره نو در سره دی شپه ورځ در سره او بله خبره دا ده چې د بل د ملګري نه پیسې نه اخلي که ورسره صحیح دی او که ورسره نی نو کیسه کې نه دی نو نواب خانه ته چې کار کوو چې د خیره سره موږ او تاسې ځو کانګو مرض خو دې ونه ویلې کانګو مرض ورته ووایه زه نه سم ویلی تار وخت چې زویم تاسې وایه دا چې ولې ووایې داسې وایې ښه درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال او اسناد واستوئ نو تر ټولو بهترینه لارې ایکسپو یو پی ایس ده زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې یم که اموالو کې مو ذره عمره فرق راغی نو زه یې ذمهوار یم آفرین هو کنه هر شی چې ورک شو موږ کره راسئ څوک ده نه ده به تښتولي بیا به خل مال مرۍ نه ني نه تښتوي دا دومره ښه سړی دی نه زه کاروبار کې به دا ځان سره شریک کو شریک یې کوي تا سره شریک کو زه نه شریک کوم هغه چرګان چې دي څلور چرګانې دي که نه نه هغه ټولې مړې سوي دي څلور دانې دي ما ته پته ټولې مړې سوي دي تو مه کوه که نه یاره نواب نه هغه مړې سوي دي ستا نوم مبارک شي زما صلاح الدین خبرې دې ورته واورېدلې او نواب خان خبرې مې واورېدې او ډېر خوشحاله م شوم چې ومې لیدې زه د لیدو ډېر زیات ارمانجن وم چې دا زه ووینم نو مې ولیده مخلص صاحب ته مې ولیدلې نو ډېر زیات خوشحاله شو یعنې که درته ووایم چې بیخي د احساساتو نه زه په جامو کې نه ځایږم دونه خوشحاله شوم چې ستاسو د لیدو ارمانجن و خدای دې خوشحاله ژوندی اوسې او ګلسرک ته به د خیره سره درځو چکرې به ګپ شپ به لګو نواب خان به په ګلسرک سیند کې یو ځل غوپه کوو د خیره انشاءالله به زو به ختما دا کونړ خلک خو ډېر زیات میلمه پالنه ډېره زیاته کوي او د میلمه ډېر زیات ته خوشحالېږي چې څوک هم ورچې د غریب و نه غریب هم د میلمه خدمت کوي بالکل د کونړ ښه خلک دي اوس که زه صفت کوم خپله کونړی یم خو تاسو به لیدلي او تللي یاستئ بالکل بې له شکه چېرته چې پښتانه وي هغه ځای کې دغه میلمه پالنه عامه وي او بیا کونړ چې دی یوازینی ولایت دی چې ټول تقریبا چې 98% خلک یې پښتانه دي او چې پښتانه وي نو دا میلمه پالنه د هغو په دغه خټه کې ګیل شوې خبره ده که نه نو هېڅ تعارف ته محتاج نه ده چې کونړ موږ معرفي کړو چې دا داسې دی او یا هغسې دی نو ټول الحمدلله پښتانه دي او مسلمانان دي او مسلمان میلمه ته خوشحالېږي ځکه چې میلمه برکتونه په میلمه کې دي دا څه وایي کومه ته زما میلمه وي برکت خو رانغی که نه ټول غضب وي ولې رانغی بوتل هم سې وشکه پیسې زما لاړې که ستا لاړې د تا لاړې خو تا هم وشکه نو بیا تاواني نه شوم نه ته خو غضب شوې که نه ما ته نه غضب نه یم نواب یم ښه صحیح ده نوابه هغه زما یو ملګري چې هغه راوړي و تیل چې راوړي و تیل څنګه و ښه و خو ما ته یې رانه کړه که نه تا ویل درکوي تر خو چې لاړ شو راوړي ته هغه بوتل لاړ ورشه هغه بوتل به زه درته بیا وښیم ښه نو درنو ملګرو زه خپل هم دا استعمالومه او نواب خان هم استعمالوي که غواړئ چې ویښته مو قوي شي او پخه ونه کړي او د ونې قدرته شي ونې قدرته شي او همدارنګه بیرته لوېدلي ویښتان راشنه شي نو سټرانګ هیر په نوم باندې زموږ ملګري نثار احمد صافي یو پروډکټ ویستی دی د بدخشان او د پنجشیر د غرونو له بوټو نه دغه پروډکټ تیار کړی دی او ډېر ښه ریزلټ یې ورکړی دی دغه راخلي زما کشری زوی مې ورلېږلی دی تاسو ته یې ښایو نو ما چې څومره استعمال کړی دی ویښتو کې فرق راولي ځکه چې قوي کوي او د ماتېدو نه یې ژغوري نو خدای پاک دې وکړي چې هغه یې راورسوي اوس که نه نو په لاندې ډسکرپشن کې به درته ښکاره کړو دا ګورئ دا ونیسه نواب راشه دلته داسې نه ماتیایي اوس که نه یاره داسې لږې ونیسه داسې دا هغسې ونیسه درنو ملګرو دا د میاشو دوا ده د میاشو دوا نه دا سټرانګ هیر په نوم باندې زموږ یو ملګري پروډکټ راایستی دی او ډېر ښه ریزلټ یې ورکړی دی لکه څرنګه چې وړاندې ما یادونه وکړله دا د بدخشان او د پنجشیر د غرونو نه د بوټو جړو نه دا جوړ شوی دی او ډېر ښایسته ریزلټ یې ورکړی نو که غواړئ چې خپل ویښتان قوي کړئ نو دا حتما استعمال کړئ نوابه تیم استعمال کې صحیح دی خوراک
دا نه دا خو ماته راکړي ته به ځان ته نور راوغواړې هغه نه لږ راوساسوه بلې سر ولې بېګا مې ته ونه وال ودې واخله نیمه جوړ سوي نیمه وړاندې نیمه یې وړاندې اوس او خو ګومنځه پکې ووایه جوړ به شي زوی راشه دا ویس نو اوس به څنګه شي اوس به انشاءالله جوړ شي چې لږ نور هم راته ووهې دا خو قوي دي که نه په لور باندې اره کم نه کي ولې کلک سوي کلک سوي دي البي دې پکې اچولې ده نه همدغه هینګ کړنګ کړنګ مې وهلي دي هینګ کړنګ کړنګ او دې ته سترونګ هیر وایي آینسټین هیل نواب داسې مه وایه دا خفه کېږي دا خو تا نه هم خفه کېږي تا هم دغسې ویلې که نه سترونګ هیر سترونګ هیل ښه ته داسې ووایه که نه یونایټډ سټیټ اف امریکا چې یونایټډ سټیټ اف امریکا ایمرسن شوټ امریکا یونایټډ سټیټ اف امریکا ټن شوټ امریکا زه نور نه وایم دا ولې خاندي دا خاندي زه خو نه خاندم هم خندلی ما نه دي خندلي ته خو راباندې ګران یې که نه نوابه ما ډېر ګران یې نوابه څه ګرانې ولې خاندي دومره ګران یې لکه شاپور خان او اسمت خان هم دا صحیح ده صحیح دی او دا غوټه نوره بس بنده که ښه ښه ځه هغه ته کیمرې ته یو ځل وخانده هلته کیمرې ته وخانده نور نه خاندم نور نه خاندي مصرف پرې راځي مصرف پرې راځي که نه نه صحیح وخانده ولې وخاندم ولې لیونی درته ښکاري چې وخاندي وکنه نه دی دا خوښه نوابه دا وایي هغه د ګولکي اواز کې یو ډېر ښایسته ټپې دې کړي هغه مې اوس هېرې شولې یو دانه یو دانه نه هغه مې هېرې دي هغه ملا صاحب علمې واسې بیا دې په لرګي وه ښه نوابه زه پېښور ته تللی وم که نه هلته خلکو ډېرې خبرې کولې ما ته وایي چې جي ته دلته پاتې شه بیټک به درته خلاص کړو او تا ته به بوتل ووایم داسې شی وایي هغه کسان دې لیدلي خلک اکثره خلک پښتو کوي هغه وایي موږ پښتانه یو پښتانه دي نه دي داسې نه وایي چې ورک شه مړه روک شه مړه پسه ټیک به دي پسه مړه شرمېدلو څه وایي اوس بیخي پرې نه پوهېږم ماسک یې بدله وایي او هغه چې وایي چې ټلیفون نمبر درته درکوي څنګه وایي ټلیفون پښتو کې نه وایي واخله 65 59 59 داسې وایي او 32000 33000 34000 داسې وایي 30000 او 30000 دا شی وایي وکنه نو دا خو پښتانه نه دي ولې پښتانه دي بل رقم پښتانه دي هغه خو ډېر ښه پښتانه دي ګوره نه دي بل رقم ته دي او هغه یو پنسه چې جګوي هغه ډرامو کې چې راځي هغه څه رقم هغه برسره هغه هم نه دي جنوکان سره بازي کوي او ګډېږي پښتانه خو داسې کار نه کوي هو که نه هغوی هسې سپک کار کوي سپک کار کوي هو او هغه خبرې هم چې کوي چې داسې کوم او هغسې کوم ټوپک یې راخیستی و که نه داسې کار بیخي څوک نه کوي افغانستان کې خو هم دغه شیان خلک جوړوي خو داسې خو ما نه دي لیدلي که تاسو ته تر اوسه لیدلي دي نه او دوی داسې سپک کار کوي داس خیل پښتانه ته دې غوسه لږه وغورځوه نور او خدای په اماني کوو زو د خیره صحیح ده بیخي زه ورته ویل د خدای په امان د خدای په امان هغه ما غوندې ورته ویل داسې دا واله روان شه داسې صحیح ورته وویل صحیح څه خیال ته وخوځېږم دا سم ونیسه که نه داسې ونیسه چې وکړم خبرې وکړه اوس د څه شي خبرې وکړم خدای په اماني واخله که نه د خدای په امان دي درنو خوږو ملګرو موږ سره په درانده چوپال کې اوسېږئ له بل لذت نه بیا هم ښې چارې داسې شي ویلې او ته هم دغسې خبرې کړې که زه نه داسې نه کوم څه خیال ته یې کوې داسې یم ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه مو تر وروستیو شیبو ننداره کړله زه باور لرم چې د نواب خان د دغو خوندورو خبرو نه به تاسې ډېر زیات خوند اخیستی وي او له ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړې دا به تاسې باندې ښه لګېدلې وي زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته له یوې نوې خپرونې سره حاضرېږو تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو به لاسې اوسئ خدای په امان د الله په امان اوس دا خبرې ته وکړه دا خو مې وکړې او تاسې وخندلې زه یې نه کوم ښه ډېره مننه درنو ملګرو کور مو ودان